عزتمند زمونږ ډېر وروڼه داسې دي چې هغوی په زنا کې مبتلا دي لیکن د هغې نه بچ کېدلی نه شي کوشش کوي چې زه دا زنا پرېږدم لیکن هغه پرېښودلی نه شي د هغې وروڼو دپاره صرف یو خبره ده چې تاسو په دې یو حدیث باندې صرف غور وکړئ یقینا چې تاسو به دا زنا په خپله پرېږدئ حدیث دا د عزتمند وروڼو حضرت ابو امامه رضی الله عنه فرمایي چې یو ځوان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او عرض وکړو ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم مال د زنا اجازت راکولی شي د هغه د هغې خبرې د مجلس خلکو واورېدلې نو خلکو شور جوړ کو چې دا خو د دې مجلس نه لرې کول پکار دي دا انسان څه بکواس کوي مگر نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل نه بلکې دا پرېږدئ چې دی کینی او ما ته یې رانږدې کوي هر کله چې هغه رانږدې شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه نه تپوس وکړو چې دا کار به ته د خپلې مور سره خوښ کړي نو هغه وویل چې ای د الله رسوله زما امور افراد دې سره قربان شي چېرته به هم دا کار د خپلې مور سره برداشت نه کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل داسې نور خلق هم د خپلې مور سره نه خوښوي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ښه دا راته ووایه که ستا لور سره څوک داسې وکړي نو ته به یې خوښ کړي نو هغه وفرمایل ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم هېڅکله به یې خوښ نه کړمه نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل داسې ټول خلق نه خوښوي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خور او تروریانو په باره کې داسې تپوس وکړو او په دې طریقه باندې یې پوهه کړو نو خبره یې بیا په مزغو کې کېناستله او بیا یې عرض وکړو ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما دپاره دعا وکړه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه په سر باندې خپل لاس کېښودو او د دعا دا کلمات یې وویل اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه ای الله د ګناهونه معاف کړي د ده زړه پاک کړي او د ده د شرمګاه حفاظت وکړي راوي فرمایي چې دغه ځوان بیا دا حال شو چې د بدعملۍ طرف ته هغه بیا سترګې هم نه وي اوچتې کړې په دې واقعه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدکارۍ نه بچ کېدو داسې ښکلی تدبیر امت ته وښودلو که چېرې یو بدي کوونکی په دې باندې د یو لمحې دپاره هم سوچ او فکر وکړي نو هغه د خپلې غلطۍ ارادې نه به واپس شي ظاهره خبره ده چې د چا سره بدکاري کول غواړي هغه به د چا لور او خور یا مور وي او لکه څنګه چې څوک د خپلې مور سره دا جرایم نشي برداشت کولی نو هغه له پکار دی چې د نورو خلقو په حق له هم داسې سوچ وکړي پخپله به دا انسان د دې بیمارۍ نه هغه واوړي الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول د زنا د جرایم نه وساتي او الله جل شانه دې زموږ په میندو خویندو باندې د حیا او د عزت ساتنه واچوي